ګورئ غیر مقلدین صوفیه کرامو ته یو مسأله منسوبوي چې د هغې مسألې عنوان دی مسأله د وحدت الوجود. دا مسأله نه د عقیدې مسأله ده او نه د احکامو مسأله ده، بلکې دا د احوالو سره تعلق لري، او دا د صوفیه کرامو په نیز باندې نه د مقاصدو د تصوف نه ده او نه د مقاماتو د سلوک نه ده. صوفیه کرام هغه فرمایي چې توحید په 3 قسمه ده. یو توحید ایمانی دی چې لا معبود الا الله، د الله پاک نه ما سوا بل معبود نشته، د دې څخه بغیر انسان مؤمن نشي پاتې کېدلی. دوهم توحید د خواصو دی چې کله په صوفیه کرامو باندې د حال غلبه راشي، نو لکه څرنګه چې په حدیث کې ریا ته شرک ویلی شوی دی، نو دوی وایي چې لا مقصود الا الله. نو په چا کې چې دا مرتبه د توحید وي فبها، او که نه نو نفي د ایمان ترېنه نه راځي بلکې نفي د اخلاص راځي. دریم توحید شهودی دی چې کله کوم ولی د الله د تجلیاتو په مشاهده کې مستغرق شي، نو بیا دته هیڅ شی په نظر نه ورځي، نو بیا وایي چې لا موجود الا الله. نو دا د ایمانیاتو مسأله نشوه بلکې د احوالو سره تعلق پیدا کړو. نو د لا معبود الا الله په نفي باندې کفر راځي، او د لا مقصود الا الله په نفي باندې کفر نه راځي بلکې نفي د اخلاص راځي، او د لا موجود الا الله په نفي باندې نه کفر راځي او نه نفي د اخلاص راځي، بلکې داسې کس د مشاهدې څخه محرومي. بعضې صوفیه کرامو د وحدت الوجود تعبیر د عوامو دپاره مشکل ګڼلی دی، له دې وجې هغوی د عوامو د پوهولو لپاره په وحدت الشهود باندې تعبیر کوي. لکه څرنګه چې د شپې په وخت کې ستوري پړه کېږي، نو همدارنګه دا ستوري د ورځې په اسمان کې موجود وي، لیکن د لمر په مقابل کې په نظر نه راځي. نو اگر چې د دوی وجود په اسمان کې شته دی لیکن شهود یې نشته دی، نو دا د وحدت الشهود دپاره مثال دی. به هر تقدیر د وحدت الوجود یو مسئله ده، او د صوفیه کرامو په نیز دا د احوالو نه ده. د دې مختصره تشریح دا ده چې وجود په 2 قسمه دی، یو وجود مستقله دی او بل وجود غیر مستقله دی. د وجود مستقله معنا دا ده چې دا وجود د حادث نه د چا سره عین دی او نه د چا سره زویل دی، او غیر مستقله د دې عکس دی. نو علماء ظاهر فرمایي چې د ممکناتو د پاره په دې معنا باندې وجود مستقله دی. البته د الله پاک د وجود په مقابل کې ضعیفه دی، ځکه د الله پاک وجود په حدوث او بقا کې موجود ته نه دی محتاجه، او د حوادثو وجود چې دی هغه په حدوث او بقا کې موجود ته محتاجه دی. او صوفیه کرام فرمایي چې د ممکناتو د پاره مستقل وجود نشته، مستقل وجود یوازې د الله دی، او د ممکناتو وجود یا خیالی او وهمی دی، لکه شیخ اکبر ابن عربی رحمه الله چې فرمایي، او یا د ممکنات وجود د الله پاک د وجود د پاره زل دی، لکه مجدد الفسانی رحمه الله فرمایي. او مجدد الفسانی رحمه الله د دین تعبیر په وحدت الشهود باندې کوي. خلاصه دا چې د صوفیه کرامو په دې کې 2 قول دي. یو قول د وحدت الوجود تعبیر داسې دی چې وحدت الوجود دا معنا چې د ممکنات وجود خیالی او وهمی دی، او دویم وحدت الوجود معنا دا چې دا د ممکنات وجود د الله پاک د وجود د پاره زویل دی. خو ګوره د شیخ اکبر په کلام کې د وحدت الوجود تعبیر داسې وشو چې د ممکنات وجود خیالی او وهمی دی. خیالی او وهمی ګوره په 2 قسمه دی، یو دا چې په خارج کې منشأ ولري دې ته انتزاعي وایي، او دویم دا چې په خارج کې منشأ نه وي هغې ته وجود فرضي وایي. نو د مطلب دا وجود فرضي نه دی بلکې وجود انتزاعي مراد دی. به هر تقدیر کته د په کلام پوه شوي نو د وحدت الوجود معنا دی داسې کوي. حجت الله فی الارض مولانا محمد امین صفدرو کاړوي رحمه الله هغه د وحدت الوجود د پاره تعبیر داسې کړی دی چې د هر کثرت رجعه د یو وحدت طرف ته وي. مثلا په دنیا کې په کروڑونو او اربونو انسانان دي، لیکن د دې ټولو انسانانو رجعه انسانون ته ده، حیوان ناطقون ته ده. نو په دوی کې وحدت انسانیت ده، لیکن دا وحدت انسانیت مستلزم نه ده اتحاد او عینیت د دې ټولو انسانانو لره. د انسان نه پورته وحدت د حیوانیت ده. په زرګونه قسم حیوانات دي، لیکن د دې ټولو حیواناتو رجعه حیوانون ته ده.
جوهر جسم نام حساس متحرك بالاراده. دا د دې ټولو ماهیت دی. نو دغه یو ماهیت ته د دې ټولو رجعه کیږي چې دې ته وحدت حیوانیت وای. لیکن دا وحدت حیوانیت د دوی اتحاد او عینیت لره مستلزم نه دی. د دې نه پورته بیا د جسم مطلق وحدت دی. په دې کې مثلا د ونې او د تیږې او د انسان او د غوی او د خره د دوی په مابین کې په جسم مطلق کې وحدت دی، جسم مطلق کې. لیکن دا د دوی عینیت او اتحاد لره مستلزم نه دی. مثلا دغه لامذهبه چې په لندن کې علم حاصل کړی دی، د خنزیر په مابین کې وحدت حیوانیت دی. لیکن دا وحدت حیوانیت د دې ملحد او د خنزیر عینیت او اتحاد لره مستلزم نه دی. د دې نه پورته وحدت الوجود دی. نو لکه څرنګه چې د الله د پاره وجود دی، دارنګه د مخلوق د پاره موجود دی. نو د وجود د عنوان لاندې الله پاک هم راځي او انسانان هم راځي. نو دا وحدت او اتحاد، دا وحدت دی، وحدت الوجود دی. یعنی مطلب دا دی چې د الله د پاره موجود شته او د کائناتو د پاره موجود شته. لیکن دا وحدت اتحاد او عینیت لره نه دی مستلزم. خالق دی او مخلوق دی. لا مذهبیان او مماتیان او عثمانیان وای چې د وحدت الوجود معنا دا ده چې خالق مخلوق شو او مخلوق خالق شو، معاذ الله. نو لا مذهبیان وحدت په معنا د اتحاد او د عینیت سره وای. شیخ اکبر رحمه الله په الفتوحات المکیه کې لیکي چې اما القول بالاتحاد فهو من مقالات اهل الكفر والالحاد. عجیب خبره ده چې صوفیه کرام چې کومې خبرې ته کفر او الحاد وای، امغه عقیده بیا مماتیان او لا مذهبیان او لندنیان صوفیه کرام ته منسوبي. دا لا مذهب خناس او لندنی انګریزي مولا پدیم نه پويږي چې یو علم الغیب ده او بل انباء الغیب ده. انباء الغیب نه ده تعبیر په انباء الغیب باندې کوي. تاسو د اواز واورئ وای انباء الغیب. الله پاکی پښتوني کې بیماری ټاکلې ده او فصاحت هم ترې ناخسته ده. انباء الغیب او انباء الغیب په مابین کې فرق نشي کولای دی او په دومره وړه خوله باندې د غټو صوفیه کرامو پسې خبرې کوي. الله پاک دې د دې بې ادبۍ نه مسلمان وساتي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د قیامت په پیشګویی کې فرمایي لعن آخر هذه الامه اولها. د قیامت په علاماتو کې یو علامه ده چې ورستنی خلق به په مخکینیو خلکو باندې لعنت وي. د مشهور اولیاء په تاریخ باندې چې نظر واچو نو اسلام ته خدمت صرف دغه صوفیه کرامو کړی دی. اوله صدی د صحابه او د تابعین و هغوی اسلام ته خدمت کولو دوی صوفیه و. مطلب دا چې تصوف خو تزکیه او احسان ته وي او تزکیه او احسان د صحابه په اعلی مرتبه کې و. دویمه صدی کې ابراهیم ابن ادهم او حضرت رابعه البصری تیر شوي دي او د ټول امت په نیز باندې منل شوي اولیاء دي. په درېمه صدی کې مشهور اولیاء معروفی کرخی، زنون مصری، سرسقطی، بایزید بستامی، عبدالله ترمیزی، حضرت جنید بغدادي په زرګونو په لکونو خلکو د دوی په لاس اسلام راوړی دی. په څلورمه صدی کې ابو بکر شبلی رحمه الله، په پنځمه صدی کې علي حجویری رحمه الله چې په داتاب گنج بخش په دې باندې مشهور دی. ټول پنجاب او لاهور د محمود غزنوي صاحب د ځان سره راوستی و. ټول پنجاب او لاهور د په لاسونو مبارکانو باندې مسلمانان شوي دي. شپږمه صدی کې خواجه معین الدین چشتی اجمیری رحمه الله دی. 90 لکه کسان د په لاس باندې مسلمانان شوي دي. خواجه بختیاری کاکی، محمد ابن عربی، خواجه فرید الدین گنج شکر، مولانا جلال الدین رومی رحمه الله د دوی خدمات د اسلام د لپاره تاریخي خدمات دي. په اومه صدی کې خواجه نظام الدین اولیاء جواد حسن دهلوی، په اتمه صدی کې شامدار او شاسینای لکنوی رحمهم الله، په نهمه صدی کې خواجه باقی بالله رحمه الله، په لسمه صدی کې حضرت عبدالحق محدث دهلوی رحمه الله، په 11مه صدی کې شاه عبدالرحیم شاه ابو الضیاء، په 12مه صدی کې عبدالعزیز شاه اسماعیل شهید، سید احمد شهید رحمهم الله، په 14مه صدی کې د ولی الله د خاندان خادمان. دا خلق د اسلام علمبرداران تیر شوي دي او د دوی په برکت باندې دلته اسلام پاتې دی. نو اصل دین دوی خلکو ته وښودو. نو عجیبه خبره ده چې د چا په لاس باندې چې ته مسلمان شوی هغه کافر او مشرک او بدعتي شو او صفا ستره مسلمان تشوي. د لندن نه د صفا اسلام راوړو
نو چې هغوی مشرکان او بدعتیانو تا ته په دې 14مه صدۍ کې چا صحیح اسلام در وښودلو؟ آیا ملائک درته راغلل او که نوې وحی در باندې نازله